له هغه وروسته چې په ایران کې د بریدونو او جګړې خبرونه ورکړل شول، په کندهار ښار کې د خوراکي، سون او نورو توکو نرخونه د توقع خلاف ډېر لوړ شول. خو د اسلامي امارت مسؤلین وایي د ایران له لارې په عادي شکل توکي هیواد ته را روان دي. په یوه تازه اقدام کې د کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول کمیټې سلګونه د خوراکي توکو دوکانونه عمده فروشي او منډیانې تړلي. مسؤلین وایي دغه کسانو د احتکار ترڅنګ پر خپل سر د توکو نرخونه لوړ کړي وه. دغه کمپاین چې د نرخونو د کنټرول په موخه د پرون ورځې راهیسې شروع شوی دی. تاسو شاهدان یاست چې د روژې په مبارکه میاشت کې او بیا د وروستیو پیښو په خاطر باندې په کندهار نه یوازې په کندهار کې نه په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري کچې سره لوړ شول. نو د دې نرخونو د کنټرول په موخه باندې کندهار ښاروالۍ په جدي ډول باندې د ښار په ټولو ناحیو کې کمپاینونه پیل کړل چې د دې په ترڅ کې موږ پرون ورځ د 300 څخه زیات دوکانونه او منډیانې او مارکیټونه وتړل او نن ورځ هم تاسو شاهدان یاست چې دغه کمپاین جریان لري او د سهار راهیسې تر دې دمه پورې په لسهاوو دوکانونه بند سوي دي. په کندهار کې ځوان پالان د ښاروالۍ دغه اقدام نیک بولي او وایي تجاران یې د خپلو هیوادوالو غربت او اقتصادي ستونزو ته وګوري. څخه په استفاده ځینې داسې تجاران چې هغه وجدانا داسې کار کوي چې هغه د منلو وړ نه دي چې د روژې مبارکې میاشت په خاطر او د نورو ضروري ورځو په خاطر باندې مناسبات په خاطر دوی نرخونه لوړوي. دا شرعاً غلط کار دی، موږ داسې په پښتني ټولنه کې غلط کار دی او الله جل جلاله حتما دغو خلکو ته سزا ورکوي. دا زموږ خلک غریبان دي، خواري نشته، اقتصادي مشکلات دي. صحیح ده ګټه پر وکړه، 100 افغانۍ 10 افغانۍ ګټه پر وکړه یو دغه که په څوک رانیولي یو لاس چل وجدان ته ته باید حکومت هم ونه ګورې، خلکو ته هم ونه ګورې، خپل وجدان ته وګورې. بل خوا د کندهار ښار اوسېدونکي خوښ دي چې ښاروالي د احتکار مخه نیسي، خو غوښتنه کوي چې په دغه برخه کې دي د ښاروالۍ مسؤلین نور هم جدي چلند وکړي. اوس ډېر خلک د بېوزله مهاجر راغلي دي د ایران د پاکستان والله بالله قسم درته کوم چې ماښام ځي په کورو باندې ډوډۍ کوي، ماښام بچیان ته برابروي او دوی ته چې راسي دغسې نرخونه اوچت کړي لوړ کړي چې بیخي ته خدای پاک ګوري د کېږي د ایران جنګ څه دي موږ نرخونه دونې لوړ سو چې اسمان ته پورته سوله. دغه زه قسم درته کوم اوس ورولمه یو تجار دی هلته زه یې ورغلم پټ به زه مې یو سړي سره غږ وم خبرې کولې وه د 3 میاشتې شی مخکې ایښی دي د 3 میاشتې اوس یې ورولم شاوبې تر تېرومه خپله په ګناهکار ول 3 میاشتې ایښ دی ورته موږ مبارک په دغه روژه کې ورکړي خدای موږ یو لاسرسی راسته راوړو اوس هم در ښیم موږ ډېر په خوشحاله یو چې مجاهدین دغه نرخونه کنټرول کړي او د مسلمانانو سره کومک وکړي. دا خو ډېر ناجایزه ده، زموږ دوکانداران ډېر ظلم کوي مسلمانان سره چې دا ګران شیان خرڅوي یا ګران کوي او شیان دونه نه دي کمه سوي او نه دونه پورته سوي دي، خو دوی هغه زاړه شیان په دغه نرخ ورکوي چې بیخي د مسلمانانو ډېر کمزوري ډېر ناجایزه کوي دا خلک. د یادولو وړ ده چې د ایران له جګړې سره په کندهار کې نرخونه د سون توکو په لیټر کې تر 10 افغانۍ او خوراکي توکو کې هم سلګونه افغانۍ لوړ شوي دي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.